بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. په دې تیر شوي رمضان مبارک کې یو بلې قابل اصلاح رویې طرف ته توجه شوه، او هغه دا چې یو ملګری و، هغه به زموږ سره د شروع نه په ختم القرآن تراویح کې شریک و. بیا څه ورځې پس هغه نه راتلو، نو ما تپوس وکړو، یاره ته خو به په شروع کې راتلې او اوس نه راځې. هغه راته په جواب کې وی زما نه یوه ورځ دوه قضا شوي وو، نو په دې وجه باندې اوس خو نیمګړی شو، نو زه اوس په دې وجه نه راځم. دا هم د شیطان یو غټه دوکه ده. شیطان انسان ته دا خبره ښکلې کوي چې یاره ته دا کار پوره کولی نه شې، نو بالکل یې مه کوه. نو دا ډیره د کم عقلتوب خبره ده. کم سړی چې په دې خبره قایلیږي انتهایي کم عقل دی. ځکه که چېرته یو سړي ته دا وویلی شي چې ته یوه میاشت راشه او په دې میاشت کې به تا ته د هرې ورځې دومره پیسې میلاویږي، مثال په طور دا ورته وویل چې تا ته 50,000 روپۍ ورځ میلاویږي او ته 30 ورځې راشه، په دې 30 ورځو کې به ته 1.5 لک روپۍ پوره کوې. دی به دا سوچ نه کوي چې یاره که زما نه پکې یو ورځ دوه قضا شي، نو په دې وجه باندې ماته خو پوره میلاو نه شي، نو زه پوره چې نه میلاویږي نو اړو میلاویږي دي نه. دی به چېرته هم دا ونه وایي، بلکې که چېرته ده ته یوه ورځ هم موقع میلاویږي او یوه ورځ هم دی تلی شي، نو هغه به هم دی غنیمت ګڼي او هغې ته به ځي. په دې وجه باندې دې خبرې ته سوچ پکار دی. زمونږ د ژوند هره ورځ د ځان له خپل قیمت لري، په خپل ځای باندې قیمتي ده. په دې کې عبادت کول، د دې نه فایده اوچتول، د دې نه ځان دپاره د آخرت ګټه اخیستل، دا زمونږ دپاره انتهایي اهم دي. نو د شیطان په دې دوکه کې نه دي راتلل پکار. ډېر شي خلک داسې دي چې هغه زمونږ سره ختم القرآن په تراویح کې په دې وجه باندې نه شروع کوي، یاره وایي دا اوږده دي او 7 شپې او په دې کې خو به زما نه قضایي راشي، نو په دې وجه باندې د هغې نه وروستو کېږي. دا انتهایي د کم عقلتوب خبره ده. د دې خبرې هم چا سره ګارنټي نشته چې یو انسان به ټوله میاشت د رمضان المبارک دی ژوندی. نو دی به څه کوي چې دی وایي زه نه ټوله میاشت نشم روژه نیولی، نو زه به روژه نیسم نه نیسم اړو بیخي بالکل یې نه پوره کوم. نو دا د شیطان د دې دوکې نه راوتل پکار دي، د دې رویې اصلاح کول پکار دي. رمضان مبارک قیمتي ورځې شپې منډه وهل پکار دي، ځان له د آخرت ګټه پکار ده. که هر څومره انسان ته توفیق وي، که هر څومره د ده دپاره اساني سهولت وي د ته په میسر وي، نو د هغې موقع نه فایده اوچتول پکار دي، د آخرت ګټې له اهمیت ورکول پکار دي. لکه څنګه چې موږ د دنیا یو څو روپو پیسو ټکو ته اهمیت ورکوو، نو د آخرت ګټه او د آخرت کرنسي د دې نه ډېره زیاته قیمتي ده. هغې طرف ته توجه پکار ده. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق